د خلیل حقانی له ترور وروسته اسلامي امارت په کندهار کې امنیتي تدابیر سخت کړي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. له کندهار څخه سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي چې د خلیل حقانی له ترور وروسته اسلامي امارت په دغه ولایت کې پلټنې او غزمې ډېرې کړې دي. په کندهار کې د اسلامي امارت والی مولا شیرین هم په امنیتي غونډه کې د امنیتي ادارو پر همغږۍ او امنیت نیولو ټینګار کړی. سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته د دوه یا دوشنبې پر ورځ ویلي چې د اسلامي امارت امنیتي ادارو د هر اړخیزو پلټنو ترڅنګ په لارو، کوڅو او لویو لارو کې پلټنې او غزمې ډېرې کړې دي. د سرچینو په وینا اسلامي امارت د شهیدانو څلور لارې او منډیګک ماڼۍ ترمنځ پر لارو په څو میټرۍ کې د پلټنې په موخه ولاړ وي او له شکمنو وګړو د پیژنپاڼو ځای او دندو پوښتنې کوي. په منډیګک ماڼۍ کې ډیری د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله له وزیرانو او نورو چارواکو سره لیدنې او ناستې پاستې کوي. سرچینه ډیروي چې په کابل کې د کډوالو چارو پر وزیر خلیل حقانی تر ځانمرګي برید وروسته په دغه ښار کې امنیتي تدابیر ډیر شوي دي. د حاجي سید احمد په نوم د کندهار ښار یو اوسیدونکي افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي مخکې پلټنې دومره نه وې، اوس ګام پر ګام پلټنې او پوښتنې کوي. د اسلامي امارت سرتیري پر هر کونج ولاړ وي. د نوموړي په خبره د پلټنو پر مهال د اسلامي امارت امنیتي کسان په ځانګړو دریشو کې ولاړ، مخونه یې په خلبوزو کې پټ وي او قومندانان په دودیزو کالیو کې ورته ناست وي. په کندهار کې د اسلامي امارت والی مولا شیرین د پنځنۍ یا پنجشنبې پر ورځ په امنیتي ناسته کې هم د امنیتي ادارو ترمنځ پر همغږۍ او د امنیتي ادارو د امنیت پر ساتلو ټینګار کړی. د کندهار د اسلامي امارت ولایت مقام رسنیز دفتر په خبرپاڼه کې راغلی چې مولا شیرین په دې ناسته کې د لا ښه امنیت خوندي کېدو د امنیتي او ملکي ادارو ترمنځ د بشپړې همکارۍ او همغږۍ راوستلو، هیوادوالو ته د ښه امنیتي چاپیریال رامنځته کولو اړوند هر اړخیز بحث او خبرې وکړې. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.